سیم کارت مرته موبایل ګراک مرته راوړل چې سیم کارت ځای خراب دی نو موږ یو د واره ګورو چې سیم کارت ځای موږ نه راپورته دا د چینایي تخت دی دا اورجینل تخت نه دی نو په چینایي تخت کې اوس موږ کار کوو چې موږ تاسو په ملټي میټر باندې موږ وکتل چې ملټي میټر نه بیا موږ څه نو کتل چې دی څنګه کار کوي څنګه کار نه کوي اول د واره موږ سره راځو مثبت دی باید موږ پروګرام کښېږدو چې په دې خاطر چې کوم وخت چې یا دغه ژر ځای ولې دې ته هم موږ ګران وایلی سو یا چارج ځای باندې هم موږ کولی سو یا که چیرې یو د بل یو داسې سپین تخت پکښې کې په ځینې موبایلانو کې هغه هم موږ کتلی سو نو اوس موږ سره راځو موږ عدد باید په ملټي میټر کې باید په بوزر موډ باندې ولاړ چې دغه ته موږ د بوزر موډ وایو نو اوس موږ سره راځو اول واره مثبت یې پر ګران باندې ږدو نو موږ تاسو باید دغه د موږ ویلي وو چې دغه ځای چې دغه شپږ خانې د سیم کارت خانې ده نو موږ تاسو اول چې موږ تاسو راځو چې اول چپا او راسته ده چې مثال چپا او راسته موږ کتل چې اول راسته ده دا خواسته اول خانه ده اول خانه کې د موږ تعداد راولي 400 عدد لري په کاته وای چې موږ دا سم ده اول خانه دوم خانه ته راځو دوم خانه هم هغه د جوړه د موږ تعداد ښکارا کوي دریم خانه هم موږ جوړ دغه د عدد ښکارا کوي څلورم خانه کې کچیر موږ بیف وکي نو موږ وای چې دا څلورم خانه جوړ دا کې بیف نو کې دا خانه خراب ده نو موږ څه پرېږدو هغه د موږ بیف وکي عدد ښکارا کوي نو دا خانه سم ده څلورم خانه باید موږ ته هیڅ ژغ نه خو عدد ښکارا کوي او پنځم خانه کې او نه باید ژغ وکي هغه پنځم خانه د موږ ته خنثی خانه ته وای چې موږ پر دې دغه وکړو هیڅ سم نه کینو دا موږ وایلی سو چې دا پنځم خانه د خنثی خانه هم جوړه ده او شپږم خانه کې هم دی باید عدد ښکارا کوي هغه عدد هم ښکارا کوي